خپل هغه پایله وي. مولوي محترم نوم دې مو واخله او د دندې په اړه خو د موږ معلومات لرو خو د موږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي او د پکتیکا کې د اسلامي امارت پر راتلو سره د عدلیې ریاست څومره لاسته راوړنې لرلې دي او د خلکو قضیې تر کومه حده پورې خلاصې کړې دي او تر ډېره دا قضیې په کومو برخو کې وي؟ مننه ورور. ما نوم مولوي حیات الله امین د پکتیکا ولایت د عدلیې ریاست د سرپرست حیث د امارت اسلامي د وزارت عدلیې لخوا مقرر شوی. نو علی خو د خلکو مراجعین د مو د عدلیې ریاست د کارو په اړه د حقوقو برخه کې بیخي زیات دي. تجارتي او حقوقي مسائل دوسیې مراجعین هم ډېر زیات دي. د خلکو بیروبار وي او الحمدلله د خلکو کارونه د پخوا په نسبت ډېر ښه منظم او ښه شفاف مخ ځي. د خلکو په مخ کې لکه پخواسې به ځینې ستونزې وي، هغه ستونزې بلکل وجود اوس نه لري. زموږ فکر خلک ډېر ښه خوشحاله دي، ستونزې اسانه حل کېږي، مشکلات یې اسانه حل کېږي، کارونه یې زر خلاصېږي. مامورین صاحبان زموږ د ریاست چې دي هغه هم همیشه حاضر وي، غیر حاضري نه کوي او خلکو مشکلاتو ته رسیدګي اسانه کوي، خلکو ته مشکلات اسانه ورحل کوي او خلاصوي. تجارتي او دغه حقوقي دیواني موضوعات ته ډېر راځي. البته د انسجام د جوازونو کارونه هم د موږ د ریاست مربوط دي، هغه هم خلاصي د حل کېدو په حال کې وي. هر څوک چې مراجعه کوي په خپل وخت کې د څوی مراحل وروسته د کارونو خلاصي او مخ ته ځي. ولې محترم د نوي نظام د راتلو تر د نن ورځې پورې تقریبا څومره تجارتي او حقوقي دوسیو ته رسېدنه شوې ده او حل لارې ورته لټول شوي؟ په مجموع کې له موږ سره تقریبا د امارت په راتګ سره 15 حقوقي او تجارتي مسائل، عرائض او دوسیې دلې ثبت شوي دي. د هغو له جملې 44 عرائض دي هغه برای شوي او تکمیل شوي دي او شرعي حل لپاره مربوطه محکمې ته استول شوي دي او 15 عرائض تر څېړنې دلیل لاندې دي. 3 عریضې چې دي هغه د اصلاح په موخه برحث شوي دي او دریم د حقوقي قضایاو د جانبینو په خوښه باندې او په کامله همکاري اصلاح شوي دي. نور د دې په منځ کې مشکل نشته. که په دې قضیو کې ووایاست یعنې په د وروستیو کې لوی رئیس صاحب یو فرمان صادر کړ چې د ښځو په برخه کې و، نو یو دا پرېکړه وکړه چې یعنې ښځه نشي کولی چې بې خوښې څوک بل چا ته واده کړي. د ښځو په برخه کې تاسو په پکتیکا کې څومره قضیې وړاندې شوې دي؟ د ښځو په برخه کې البته دلې خو ډېر موضوعات موږ ته نه دي راغلي، موږ ته ډېرې دوسیې نه دي راغلي، خو که څه راغلي وي د هغو په اړه موږ هغه شرعي محکمې ته لګو. ښځې ته خپل حق په محکمه کې ورکول کېږي، هغه د ازدواج په برخه کې وي، که د میراث په برخه کې وي، که بله هره مسله د راځي نو په هغه کې موږ اکثرا مراجعه محکمې ته په محکمې ته هغه دوسیې محول کوو، محکمه یې بیا د شرعي حکم له مخې ورخلاصوي. د پخوا په پرتله که ووایو یعنې څومره ډېروالی راغلی دی؟ پخوا به تېر دولت کې ډېری قضیې تاسې په خپلو سیمو کې حل کولې یا به دوی د قومي مشرانو په منځګړیتوب حل کولې. په دې برخه کې اوس خلک د قومي مشرانو یا د پښتني دود سره هغه ستونزې حل کوي که تاسو ته مراجعه کوي؟ نه، په موږ چې ارو موږ خو دلې تېر ادارې په نسبت چې موږ د چا ارو له مراجعینو یا له نورو دوستانو چې ارو دلې مراجعین په تیر دوران کې ډېر کم وو. د حکومت مراجعین د تیر دولت د تیر ادارې مراجعین په هر برخه کې ډېر کم وو، محدود وو بالکل. هلته به غرو ته امارت ته خلکو مراجعه کوله، د امارت مسؤلینو او ولسوالانو صاحبانو او نور مسؤلینو ته به ورې تلو، هلته به مراجعه کول او ورې به د دې مشکلات حل کېدو خلاصېدو به. د دې خو اوس د مراجعینو بالکل هجوم ډېر زیات وي، غوښتنې ډېرې زیاتې وي، د دې ډېر مراجعه کوي او هیلې امیدونه ژوندي شوي دي، په زیات لوی امید راځي د دې او الحمدلله په مشکل حل کولو کې هم کوم ستونزه نه ویني. نو تر اوسه راغلې ده، نو کوم شکایت موږ چې چېرې پوښتنه کوو شکایت چېرته چا نه ده وړی. نو موږ یې ان شاء الله تعالی د دغه حکومت د اسلامي امارت په راتګ سره خلک خوښ دي، خوشحاله دي او خپلو مشکلاتو ته رسېدګي اسانه کولی شي، نو ستونزه په مخکې نه ویني ان شاء الله.
د حقوقو د برخې ترڅنګ مولوي صاحب محترم په نورو برخو کې کومې لوی لاسته راوړنې لري؟ او د انسجام په برخه کې موږ لوی لاسته راوړنه دا ده چې د علي دغه موټر فروشي او راهنمایي معاملات پراپرټي ورته او عارضینوسانو جوازونه هغه په مجموع کې 20 جوازونه د موټر فروشي او راهنمایي معاملات او د عارضینوسانو ډیرو خلکو ته تفضیل شوي دي او یا تمدید شوي دي او ځینې تر کار لاندې دي. تاسو یو ټولنه تم جوازونه ورکولای شئ چې دوی غواړي په سیمه کې مدني فعالیتونه وکړي یا فرهنګي فعالیتونه وکړي یا د امارت په نورو برخو کې د ولس د امارت دولت ترمنځ هغه فاصلې ایجاد شوی دي او ځینې وخت ناپوهمۍ باندې خلکو په فکري لحاظ باندې کوم ستونزه رامنځته شوې ده هغه فاصلې کمې کړي. یعنې تاسو داسې ټولنو ته جوازونه ورکوئ؟ پروسه خو دغه پروسه د مشرتابه لخوا د وزاراتو لخوا موقوف ده توقف ده په اړه تر اوسه طرز العمل متنده راکړل شوی نه کومه هدایت مرته شوی دی دا موقوف ده. کوم ټولنو چې د تیر دولت جوازونه اخیستي وي یا سندونه اخیستي وي هغو خلکو ته هم اجازه نشته تر اوسه پورې دغه هدایت متنده شوی نو کومه تصمیم نیول شوی دی په مجموع کې بیا چې په لو سطح تصمیم ونیول شي نوی طرز العمل جوړ شي موږ ته نوی هدایت راسي نو وروسته بیا ان شاء الله تعالی په هغه وخت کې کارونه د خلکو ونیسو. بس ریاست نور عمده لاسته راوړنې کوي شریکي مولوي صاحب محترم په وروستیو کې د خپل ریاست عمده لاسته راوړنې بدون چې تاسو عمده لاسته راوړنې خو موږ دلته پخواسي کارونه داسې بې نظمه روان وو په هره برخه کې بې نظمي وه خودسري وه حتی فساد په برخه کې هم ډېر شکایات وو نو لو خبره خو دا ده چې اوس کارونه شفاف دي بالکل خدایي دي یو مشکل نشته او دا ده چې بې نظمي له منځه تللې ده اوس کارونه منظم دي په نظم دي او د ګډوډۍ مخه نیول شوې ده ګډوډي بالکل نشته نو نور خو بیا انشاءالله د امارت په استحکام په شپو په وتو سره د شپې په تېرېدو سره کارونه نور هم انشاءالله تعالی برابرېږي منظمېږي او په مخ به ځي. د تیر دولت په مهال باندې تر ټولو د اداري فساد په برخه کې قضایي او عدلي ورګانونه خلکو ښودل یا دا خبره به کوله چې تر ټولو ډېر فساد په دې برخو کې ده. تاسو اوس خلکو ته څومره ډاډ ورکوئ چې زموږ ادارې به په پوره ډول له دې شیانو پاکي؟ نو موږ سل په سله کې ډاډ ورکوو الحمدلله. موږ خو امارت خو د خلکو یوازینۍ ارزو په دغه برخه کې لکه څرنګه چې ده دغسې به وي سل په سله کې موږ ټول ملت ته ټول ولس ته ډاډ ورکوو چې کارونه به پاک وي صفا به وي د فساد به نمونه نه وي. حتی د فساد په صورت کې بیا امارت خو دغه امتحانات ورکړي دي بیا به هغو خلکو ته داسې جزا ورکوي چې هغه به تر ډېره وخته ډېرو خلکو ته درس عبرت وي. ډېره مننه. تاسې مننه کوم.